21مه پېړۍ لیک ناول 12مه برخه. دروازه یې بنده کړه. یوه شېبه یې له کړکۍ بیرون وکتل. د صبر د ونې په یوې څانګې دوه تودګۍ ناستې وې. دواړو یو بل ته مښوکې ورکړې، پوزه یې کش کړه. نن هر څه بدل دي، کوم څه چې نه غواړم ویې ګورم په مخه راځي. توتګۍ هم زما په مخ کې مینه شروع کړې، لکه چې دوی هم پیغور راکوي او یا مې ځوروي. د کړکۍ پرده یې راکش کړه او ګروپ یې ګل کړ. د دفتر په کونج کې اوږد وغځېد. په کوټه کې د څو اوږدو سلګیو غږونه شول او دا غږونه شیبه په شیبه د تیارو په غېږ کې ورک شول. له سهاره په کار بوخت و. نن یې باید د راتلونکې اونۍ ځینې کارونه هم کړي وای. د غرمې 1:30 بجه وه. موبایل یې زنګ راغی. یو ځل یې د موبایل ښیښې ته وکتل، خو اوکې یې نه کړ. شیبه وروسته یې په بل موبایل زنګ راغی. ورته یې وکتل. دا یې ډېر نږدې ملګری فواد و. اوکې یې کړ. له هغې اړخه په نرمه لهجه وویل شول: خیرونه. تا هم په نه زړه ځواب ورکړ: ښه یې؟ د فواد لهجه که څه هم نرمه وه، خو خبرې یې بل ډول وې. یاره ته چیرې یې؟ په حیرانۍ یې وپوښتل. ولې څه خبره ده؟ فواد سخت خراب یم. نن ځان را ورسوه. په شهرنو کې په پخواني ځای کې یم. ده بله ځواب نه و ورکړی چې موبایل پرې شو. د لاسونو سنګلې یې پر میز ولګولې او خپل مخ یې کلک ونیو. نو غمونه او جنجالونه دې کم دي چې دی هم په دې حال شو. یوه شېبه په فکرونو کې ډوب شو. سترګې د معمول خلاف ډېرې رپولې. کار یې پر ځای پرېښود او له دفتره راووت. د شهرنو په طرف روان شو. په لار کې 2-3 ځله بیا فواد زنګ وکړ او د ځای پوښتنه یې ترې وکړه. د کابل شهرنو که څه هم کوچنی ځای دی، خو له هر ډول حرامیتوبه ډک دی. څه چې وغواړي پکې پیدا کولی شي او څه چې وغواړي پکې کولی شي، خو دا کارونه هر څوک نشي کولی. هغوی دا ډول کارونه کوي چې د دغه ځای په اصولو پوه او پولیس ورته رئیس ووایي. فواد بیا د شهرنو د پولیسو رئیس و، نو ځکه دې ته اړتیا نه وه چې د څښاک لپاره څه راواخلي. د هماغه رستوران مخې ته ودرېد، کوم ځای چې فواد او دې د ناستې همیشګي ځای و. د رستوران ګارسون هرکلی وکړ او په آرامه یې وویل: فواد بالاست. د سر اشاره یې ورته وکړه او پاس وخوت. له ننوتلو سره سم فواد ورغاړې ووت او په دواړو مخونو یې ښکل کړه. ویې ویل: هر څه مې تا ته ساتلي، نن بیخي خراب یم. ذهن غلی شو. غوښتل یې چې څه ووایي، خو خبرې یوازې اسویلی شو. فواد وویل: څه مشکل دی؟ مریض خو به نه یې؟ زړه مې ډېر درد کوي. فواد وویل: ښه راځه نو چې ډاکټر ته لاړ شو. ذهن وویل: زړه مې داسې نه خوږېږي چې ډاکټر ته لاړ شم. نن مې د مینې مرګ بل کال پوره شو. ساړدوبۍ مې له همدې امله ده. دې ورځو کې مې لږ لږ د بیا ژوندي کېدو احساس کاوه. ډېره سخته مې تېره کړه چې خپل زړه او ذهن ته قناعت ورکړم او پوه یې کړم. خو نه، دې کال، نوي کال، دې ورځې شپې آرام ته نه پرېښودم او نه یې خبرې یې ورو کړې. فواد لکه خبره چې نه وي اورېدلې هېڅ ځواب یې ورنه کړ. ګیلاسونه ډک شول. څو ځله ترې شن پورته شو او د قیلون ګردونو کوټه ونیوله. کوټه کې یوازې د قیلون اواز اورېدل کېده. دواړه په خپلو موبایلونو کې مصروفه وو. 2-3 وارې ګیلاسونه تش او ډک شول، خو دوی یوازې په اشاره سره پوهېدل او نور یې څه نه ویل. ښه شېبه چوپ و. فواد ستوماني وویسته او ویې ویل: ځینې زخمونه د وخت په تېرېدو سره جوړېږي. بس یوازې انتظار پکار دی. ذهن له خپلو سترګو چشمۍ لرې کړې. د لاس منځونې ګوته یې د شهادت پر ګوتې پاس اړولې وه. څو ځله یې خپله لاندنۍ شونډه په غاښونو کې ونیوله. بیا یې ځواب ورکړ: په حقیقت کې ځینې زخمونه نه جوړېږي، بلکې موږ له زخم سره ژوند کول زده کوو او ورسره عادت کېږو.
که موخه دې دا وي چې زه هم عادت وکړم نو سمه ده بیا لږ وخت اړتیا شته. فواد له خپل ګیلاس نه غټ غوړپ وکړ، خوله یې ورسره غونجې کړه، ویې ویل له یو چا سره د مینې تر ټولو لوی ثبوت دا دی چې د خپل محبوب لخوا درکړل شوی غم هیر کړي او درکړل شوې مینه یې تل یاد وساتي. زین د قیلون څخه یوه اوږد کش وکړ، له خولې یې ګردې حلقې لوګي ووت، یوه درنه او خاموشه خندا یې پر شونډو راغله او ویې ویل همدا وروستۍ خبره کوم، نور نه غواړم چې په دې موضوعاتو در سره وغږېږم. هغه خلک